د ډالرو د قیمت لوړوالی د افغانیو په مقابل کې دا هیواد چې زیات وارداتي هیواد بلل کیږي او زیات راکړې ورکړې په ډالرو ترسره کیږي د ډالرو د قیمت لوړوالی د افغانیو په مقابل کې څه ستونزې کولی شي د ټولنې ته وړاندې کړي زموږ خلک چې زیات اقتصادي فقر سره مخامخ دي د ډالرو د قیمت لوړوالی د دې سبب ګرځېدلی تر څو خوراکي توکې یو په دوه برابر قیمت لوړ شي نن مو غوښتل چې د کابل ښار مرکز څخه تاسو ته یو ریپورت چمتو کو د ډالرو د قیمت د لوړوالي په اړه علتونه یې څه شي دي چې ولې د ډالرو قیمت د افغانیو په مقابل کې لوړیږي څنګه کولی شو د ستونزو ته د پای ټکی کېږدو خلک له کومو ستونزو سره د ډالرو د قیمت په لوړوالي مخ کېږي نو هیله کوم چې د سټي وال میډیا سبسکرایب کړئ دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ او د دې ریپورت تر پایه له ما عبدالحسیب سانګزي سره ملتیا وکړئ موږ ورځو په لومړي سر کې له صرافانو سره غږیږو د ډالرو د ننني نرخ په اړه ورسره خبرې اترې درلودو هیله کوم چې له موږ سره ملتیا وکړئ پول یک پدیده کهنه و پیچیده در اقتصاد است. هر کشور دارای واحد پولی است و این پول وسیله مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است. ایجاد ارز در کشورها و پشتوانه آن تاریخچه طولانی دارد و پول در نیمه قرن اخیر نقش اساسی در رشد و انکشاف اقتصادی جهان بازی کرده است. ایجاد چهره تازه این پدیده کهنه یعنی پول موجب از بین رفتن موانع و مشکلات داد و ستد اقتصادی شده و تسهیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی شده است. چطور است امروز دلار به چند به فروش میرسه و چند میخرید؟ دلار 105.70 خرید است، 5.80 فروش. خب نرخ دمیجا امین نرخ است یا داخل سرای شاهزاده نرخ تفاوت میکنه؟ یعنی یک اگه $100 تفاوت کنه بین سرای و بیرون. صحیح. تفاوت زیاد نداره. و باز مرکز شهر تا دیگه جای باز بخیفه. اونجا خب باز تفاوت میکنه داره. صحیح. چند روز میشه نرخ به این حد بلند رفتن نرخ دلار؟ 104 بود. بله. 5 شد بین 20 روز پس 106 شد. 106 دیگه حالا تقریبا 106 بگیر. 20 کم است، 20 روپیه کم. به نظر شما چی تاثیرات را بالای اقتصاد مردم میتونه داشته باشه؟ به خاطر که افغانستان یک جامعه وارداتی است، یک کشور وارداتی است. چی تاثیرات را بلند رفتن دلار میتونه داشته باشه؟ والا تاثیری است که نمیشه که اگه دلار بالا میره مواد تزاقی در بازار بلند میشه. بله. خب تجاران که اینجا مال میاره به دلار میاره از خارج. بله. و از روی زمین سنجش میکنه که در بازار دلار چند تبادله میشه به افغانی از روی فروش میکنه. صحیح. بس هر مردم بود بلند میشه دیگه بازار. صحیح. چند وقت پیش تقریبا $1 به 135 افغانی هم رسید که این نرخ توسط مقامات امارات اسلامی افغانستان دوباره مورد بررسی قرار گرفت یعنی کنترل شد که دلار آمد به 100 حتی تا 93 افغانی. 93 هم پایین شد. علتش چیست که باز این نرخ یکم بلند رفت؟ تقریبا فکر کنم $100 1000 افغانی بلند رفتن. خود چند روز پیش بانک افغانستان بانک سودا که دلار در بازار اینجا. بله. بازار پس پایین آمد. صحیح. مدل در افغانی در بازار که زیاد شد عرضه و تقاضا است دیگه. بله. دلار کم شد افغانی اضافه شد پس کمک بلند شد. و قیمت دلار در مقابل ارزهای دیگه کشورها چی؟ افغانی در مقابل کل اسعار خارجی نمیتونه یک کمک پایین آمده. تغییرات داره. در مقابل دلار و در مقابل یورو کلدار پاکستانی هندی در کل چیز پایین میاد. راستی کلدار پاکستانی چند شده؟ 560 رو پس. 480 افغانی هم 483 بود. او وقتا 83 و 85 بود حالا 560 و 62. بخیر باشین. خوش باشین. سلامت باشین. سلامت. ګران لیدونکو تاسو ولیدل چې تقریبا 1000 افغانۍ په $1 کې په 20 ورځو کې تغیرات راغلي او تقریبا 3 ورځې کېږي د 3 ورځو راهیسې نه 100 افغانۍ په $100 کې تفاوت راغلی 100 افغانۍ او 150 افغانۍ زه نورو دوستانو سره نورو ملګرو سره به موږ په دې رابطې کې سي علتونه چې شي دي په کومو لارو موږ کولی شو څنګه موږ کولی شو چې د ډالرو نرخ یا هم د خارجي ارزاو نرخ د خارجي پیسو نرخ په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې کنټرول کو نو موږ سره نور ملتیا وکړي
پول ملی کشور دارای اهمیت و جایگاه خاص بین ملت‌ها و دولت‌ها است و در بعضی حالات از قدرت اقتصادی یک دولت در سازمان‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کند. اگرچه پول افغانی نسبت به پول کشورهای همسایه و منطقه از ارزش بالایی برخوردار است، ولی نتوانست نقش خوبی در علاج اقتصاد شکننده افغانستان بازی کند. سوال این است که چرا ارزش افغانی در مقابل ارزش ارز کشورهای منطقه ثابت باقی مانده است ولی در مقابل دلار امریکایی زانو می‌زند. ګرانو مینوالو، موږ سره فرید تلاش د کابل ښار اوسیدونکی د دې ریپورت په دې وخت کې یو ځای شوی دی. غواړو ورڅخه وپوښتو د ډالرو د قیمت د لوړوالي تاثیرات په دې ټولنه کې. سلام علیکم. سلام علیکم. فرید جان ښه یاستئ؟ مننه، تاسو ښه یاست؟ خوشحاله اوسئ. ستاسو په اند څه تاثیرات کولی شي د ډالرو د قیمت لوړوالی په دې ټولنه کې ولري؟ څنګه چې تاسو ته معلومات شته، افغانستان داسې یو هیواد ده چې د پلاستیک نه نیولې وړو غوړي و هر څه چې راځي دا د نور هیوادونو موږ راواردوو. نو طبعا هغه چې راواردوو موږ په ډالر باندې اخلو، دلته بیا ډالر په افغاني محاسبه کیږي. کله چې ډالر جګ سي نو قیمت د اجناسو هم ورسره لوړ کیږي. تاسو ته معلومات شته چې د افغانستان وګړي ډیر فقیر او غریب خلک دا وس نه لري او یو ډیر مثبت تاثیر په لري چې د قیمتونه هر څه جګیږي. یو ناوړه کار دا ده چې اوس مهال کې تقریبا تاسو فکر کړئ مخکې سابق یو سلو دیش یو سلو 40 ډالر ته ورسېدل، هغه نرخ د ډالرو مال ورسره هم جګ سلو وړو د شان ورسره جګ. خو اوس د حکومت د نوې امارات اسلامي دا راغلی ده دې ته خاص توجه نه کړي چې کله بیا بیرته ډالر راټیټ شو ولې د اجناسو نرخ ول راټیټ نشو، بیا د ډیره سخت توجه کی. نو دا ډیر غټ ستونزه ده چې خلک سره راغلي. تر یو حد کنټرول شول، ولې د موږ تجاران هم لکه ظالمان دي په دې سي کله چې ډالر لوړ شو په هغه سات نرخونه لوړ شو او کله چې ډالر بیرته تدرنوي او افغانۍ ته راټیټ شو مالونه راټیټ نه شو. په دې وخت کې یعنی واقعیت بې انصافي ده د خلکو په حق کې. نور څه تاثیرات کولای شي په ټولنه باندې ولري؟ په ټولنه باندې وروره چې کله ما سره پیسې نه وي، زه چې کور کې مریض ولرم نو هغه به څنګه تداوی وکم؟ ما سره چې پیسې نه وي، ژمی ده، سوخت له خاطر زه څه وکم؟ تاسو اکثرا معلومات به تاسو ته داسې کورنۍ شته چې پلاستیک سوځي، حتی کورنۍ ته پلاستیک نه پیدا کیږي. دا غونډه ډالر د وجه نه ده ځکه مجموعاً غونډ بازار ګډوډ شو. 800 وړو 2.5 3 ته جګ سوړه دا خپل د ډالر په هغه باندې مربوطه هغه د ارتباط سره لري، نو ډیر اغیز لري په هغه باندې ډالر. هغه په دې محل کې مرکزی بانک باید څه وکړي د ډالرو یا هم د خارجي پیسو د نرخ په اړه؟ او لکه ګرچمات معلومات نشته، خو چې اوله کې د ډالر جګو راټیټ شو دا خپل از ما په نظر د صرافانو د تجارانو لاس پکې و ډالر دیجنه کم کړو چې قیمت جګ سي، بیا بیرته ډالر راوشل. خو دا اصل د مرکزی بانک وظیفه ده چې دا کنټرول باید ورسي او په څنګ کې د دولت وظیفه ده دا کنټرول باید ولري چې کله ډالر جګیږي باید ډالر بازار ته زیات وارد شي، ډالر خپل هغه ویلیو وساتي نارمل. نو ډالر کم شي طبعا قیمت جګیږي او چې ډالر زیاتی قیمت بیرته کم کیږي. امارات نه غواړو، مرکزی غنه غواړو، بانکونه غواړو چې باید خارجي د کم چا سره چې موږ تعلقات دي موږ پیسې الته کنګل کړي دي دوی سره رابطې خي کې هغه پیسې چې هغه ان شاء الله مکمل ستونزه حل کیږي. تر هغه پیسې حل نشي دا ستونزه نه حل کیږي او تنام بانک مرکزی هم نشي کولای دومره پیسې باندې غوي سره دا ستونزه حل کوي. دا په ډیرو پیسو حل کیږي چې بازار ته ډالر راوړي. او اصلي عامل د ډالرو د قیمت لوړوالی او اندسه د خوراکي توکو د قیمت لوړوالی اماغه د افغانستان کنګل شوی پیسې د خارجي هیوادونو او اماغه پیسې دي او کچېر د هیوادوال زمنګ امارات اسلامي څوک چې مسؤلین دي دوی اوري بانک مرکزی اوري دغه یو قناعت غوي تور کې چې دا خو تاسو سیاسي مسلې سیاسيونو سره جنجال غو نشته نو ما سره ول جنجال کې دا پیسې کې ما حق د کچېر دغه پیسې را خوشي کې دي خلکو عام بازار من تاثیر چې نرخ کمیږي د سامان چې کله د سامان نرخ کم شي د وړو د غوړو د سامان نرخ کم شي زیم وسدار متیم لري دابل نری نو دا بانک مرکزی نه غواړو دولت نه غواړو خارجيان نه هم غواړو د افغانستان د غریب ول سره باید کومک کې پیسې را خوش از جنوری سال 2014 تا امروز ارزش تمامی اسعار در بازارهای بین المللی در برابر دلار پایین آمده و این مسئله بالای پول افغانی نیز تاثیر گذاشته است. پول برخی از کشورها حتی تا 46% ارزش خودش را در برابر دلار از دست دادند. اما افغانی از جمله واحدهای پولی است که کمترین ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. با گفته بانک مرکزی از سال 2014 میلادی تا اکنون روبل روسیه بیش از 46%، یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 23%،
ین ژاپن 19%، دلار استرالیا بیش از 18%، دلار کانادا نزدیک به 13%، ریال ایرانی نزدیک به 12%، روپیه هندوستان بیش از 8%، روپیه پاکستان 3% و افغانی واحد پول افغانستان نزدیک به 5% ارزش خودش را در برابر دلار امریکایی از دست داده است. سلام علیکم ورور. سلام علیکم. کی هستی ان شاء الله؟ خوشحاله اوسئ. یو ډالر نن په څو خرڅیږي؟ یو سلو پنځه نیم خرڅیږي. څو پرون څو او نن څو د نرخ؟ پرون هم همدومره و، نور کومه فرق نه راځي دلته. په دوه ورځو کې فکر کوم یو په دوه ورځو کې یو نرخ دی. صحیح ده. څو موده مخکې یو ډالر تقریبا په 110 افغانۍ ته موخته کنه، 110 افغانۍ چې عمله خوراکي توکو لوړ شو، تقریبا یو بوجي وړه په 3300 افغانۍ خرڅېده، یو بوجي وریځې په غومره. اوس په خوراکي توکو کې تغییرات راغلي تاسو په نظر؟ بله خب طبعا وقتی که دلار 130 روپیه بود نرخ کلش قیمت شده بود، بعد مشتریان که میآمدن همین نفرایی که از سرای می‌خریدن چی می‌خریدن؟ با نرخ دلار می‌خریدن، اینا با مثلا آرد با نرخ دلار می‌خریدن و با نرخ روز ضرب می‌زدن. فعلا اگه او وقت مثلا 3500 میشد 130 بود دلار، حالا که 150 شاید 2200 هم پاش شود. من تفاوت زیاد آمده دیگه، ارزانی شده فعلا. د ډالر او د قیمت لوړوالی طبیعي ده په اوس شرایطو کې که نه اوس ډیر تغییرات راغلي پکې؟ این خو یک چند وقت میشه که همون دمی نرخ هست، 150 مثلا میخرن و 106 میفروشن، یک 20 روپیه یا 30 روپیه تفاوت تا بالاست دیگه. یک چند روز میشه، 3-4 روز میشه این نرخ هست دیگه. سابق پایان بود، یک ذره پس بالا میشه و این نرخ هست تا بالا شده میره دیگه، باز کسی تصمیم گرفتن نمیتونه، حالا تا میشه یا بالا میشه نرخ در گردش هست. خدای نخواسته نقص نکردی؟ نه شکر. برو شکر. متوجه کاروبار باش، متوجه خود باش. ګران لیدونکو تاسو ولیدل چې په د 2-3 ورځو کې تقریبا په 100 ډالرو کې 10 افغانۍ تغییر راغلی تر 40 افغانۍ پورې. خو خلک لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. زموږ تجاران لږ څه له انصاف څخه ګټه نه اخلي. تقریبا یو بوجي وړه 2000 افغانۍ ته ختلې دي. کله چې ډالر 115 افغانۍ ته ورسېدل، یو بوجي وړه 2000 افغانۍ ته له 2400 څخه 2000 افغانۍ ته ورسېدل. نو خدای دې وکړي چې دا ستونزې حل شي. نورو دوستانو سره هم خبرې اترې ولرو د ډالرو د نرخ په اړه. بیا هم ښه راغلاست ګرانو مینوالو. زموږ د نن ورځې ریپورټ په همدې ځای پای ته ورسېد. تاسو ولیدل چې د ډالرو د قیمت لوړوالی په دې ټولنې باندې لږ څه بد اغیزه درلوده. نو خدای دې وکړي چې دا ستونزې له خیره حل شي، د ډالرو قیمت لا زیات راټیټ شي او د دې ترڅنګ موږ له یو وارداتي هیواد نه په یو صادراتي هیواد باندې تبدیل شو. تر بل ریپورټ تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. بیا هم یادونه کوم چې زموږ دا ریپورټ له نورو دوستانو سره شریک کړئ او د سیټي وال میډیا سبسکرایب کړئ.